السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو دا پروګرام د هغه خلکو په باره کې ما راوړی دی چې کم خلک نن سبا چې کمو غریبو خلکو سره بېوسو سره امداد کوي او مدد کوي او د مدد په نوم هغوی له یو پوڼۍ دال یا مالګه ورکړي او هغوی سره تصویران ول وباسي او په سوشل میډیا باندې وایرل کړي او ټولې دنیا ته وښایي چې او دا بېوس او ما سره د دې شیز مدد وکړو نو دا د هغې په باره کې دی. زما وروڼو خویندو کله چې زه تاسو ته یو حقیقت والا داسې کیسه ویم چې هغه خپله ما سره دا هر څه شوي دي. زه یو داسې کیسې تاسو سره شیر کول غواړم چې هغه حقیقت دی. زه یو ورځ د خپل کور په صحن کې ولاړ وم. زموږ د کور نه بهر زموږ د کور مخې ته یو لویه ګټه پرته وه، په هغې باندې یو دوه باباګان ناست وو. هغوی خپلو کې خبرې کولې، یو بل ته وویلې چې نن کور کې هېڅ راشن زموږ نشته او ما ته مزدوري هم میلاو نه شوه. سوال زه چا نه نشم کولی، زه د چا نه غوښتی نشم او نه مې چېرې غوښتې ده او همیشه مې د خپلو مټو مزدوري کړې ده، خپلو بچو له مې کور ته وړې ده، خو مزدوري هم نن میلاو نه شوه. چې کله داسې بوډا شوې یم، بزرګ شوی یم، بوډا شوی یم، نو څوک مزدوري هم نه راکوي. هر انسان وایي چې ځوان کس به راولو چې هغه مزدوري صحیح طریقې سره وکړي، دا بابا دی دی به موږ له څه کار وکړي، نو دا پیسې به ښه تکړه مزدور له ورکړو. نو بس پته نه لګي څه به کېږي. چې کله زه د خپل کور په صحن کې ولاړ وم، چې کله ما دا خبرې د دوی واورېدې نو د ګیټ په چون کې چې ما وکته نو دوه بوډاګان باباګانو، هغه باباګان خپلو کې یو بل ته لږ یو داسې بل هم وویل چې بلکل دا حالت زما هم دی چې نه زه سوال کولی شم. ما به خلکو له ونې کټ کولې، د هغه کټ شوو ونو به ما ته پیسې میلاوېدې. اوس تبر په لاس د دواړو په لاسونو کې تبرونه، دا تبر ګرځو او هر چا له ورځو. خو اوس مشین راوتی دی، خلک هغه مشین والا انسان راولي او هغه ولې په مشین کې د سترګو لازه کې ډېرې زیاتې ونې ووهي. نو په دې وجه موږ له څوک د تبر کار نه راکوي، موږ ته ضرورت پاتې نه شو. چې کله ځوان وم هغه ټایم کې خلکو اور بلولو، سوی ګیس نو خلکو له به مې دړې ماتې کړې، کور کې به چا ونه وه به مې ماته کړه، داسې ډېرې ونې به مې ماتې کړې او کولی مې هم شوې. خو اوس چې کله زه بوډا شوم، اوس دې ټایم کې یو خو خلکو سوی ګیس یې ولګولې، اورونه نه بلوي، هغه کیسه ختمه شوه. بل دا چې کمې ډېرې ونې څوک کټ کړي د خپلو باغونو نه یا داسې، نو هغوی وله مشین والا سړی راولي، هغه ول په مشین سره کټ کړي. نو بلکل زموږ مزدوري خرابه شوې ده. هغه وخت کې ځوانو مزدوري ډېره وه، اوس کمزوری یم، ټاټکي او دا نور مزدوري چې کوم ده دا ډېره سخته ده، کولی شم نو چې کوم کولی شم هغه کار شته نه. نو بس څه وکړمه، دواړه ډېر پریشانه ناست وو. ما دوی خبرو ته غوږ ایښی. د وخت او دغه داسې و چې زموږ خپل هم د کور حالات یعنې غریبي و، څه ډېر زموږ حالات هم سیټ نه و. خو بیا هم ما خپل زما ورکوټی رور کمره کې ناست و او ما خپل رور ته اواز کړی دې خوا راشه. چې رور مې د کمرې نه راووتو نو هغه ټایم کې زموږ هم غریبي وه، خو چې کم زما وس رسېدو او کمې پیسې ما سره په کور کې موجودې وې چې هغه ما خپل کور کې په یو لوښي کې هغه پیسې المارۍ کې یو سایډ ته ایښلې وې. زما به دا عادت و چې لږې پیسې به وې، څه به ما ته میلاوېدې ما یو سایډ ته ایښوی. چې کله به سخت وخت راغلو نو که هغه به د کور په انسان او که هغه به زموږ په جان پهچان والا کس کې و، نو ډېره غریبي وه. خو بیا په هغه پیسو سره که ما به د چا څه مدد کولی شو به مې کو. نو ما هغه پیسې راواخیستې، دا نه یم چې ډېرې زیاتې وې، بس چې څومره زما وس و، او ما خپل رور ته جیب کې واچولې او د کور په ګوټ کې لرګي هم ورته نشي ویلی، ډېرې نازکې نرۍ داسې تختې دوه پرتې وې، چینجو وهلې وې چې هغه بلکل که مضبوطه لته ورکړی شوې په یې هم ماتېدې.
ما ته پته وه چې دا همداسې هم ماتېږي او نه ماتولو ته زما ضرورت و. هغه 2 نازکې تختې ما راواخیستې ورکوټې وې. اما خپل رور له ورکړې. ویل یو بابا له م دا ورکړو دی بل بابا له مې ورته وویل چې بابا ما خو پرې ډېر کوشش وکړو زه دا نشم ماتولی تاسو به یې ماتې کوئ. کله چې ما خپل رور پوه کړو په دې خبره باندې چې دغسې به ورته ووایي او چې کله دا بابا مات کړي نو پیسې به د جیب نه روباسي نیمې به یو بابا له ورکړي او نیمې به بل له. دې نه زیاتې په نور څه مه پوهوه چې ګینې موږ خبرې واورېدې یا څه. زما رور لاړو او هغه باباګانو له هغه نازکې نرۍ غوندې تختې ورکړې یو له یو بل بابا له. بابا ورته وایي چې بچی په دې څه وکړم. زما رور ورته وایي چې بابا کور کې مې پې دومره کوشش وکړو خو دا نه ماتېږي تاسو سره تبر دی تاسو دا ماتولی شئ. او بابا داسې څنګه چې یو انسان په بهادرۍ سره راپاڅي چې او زه دا کار کولی شم نو ډېر په خوشحالۍ او په بهادرۍ سره راپاڅېد او تخته یې کېښودل چې بچی دا خو بالکل اسان کار دی. تبر یې وله روویشتو او یو بابا تخته ماته کړه بل هم ماته کړه چې دا خو ډېر اسان و. نو زما هغه ورکوټي رور والا د جیب نه پیسې راوویستې او نیمې یو بابا له ورکړې او نیمې بل له. هغه بابا ورته وویلې چې نه خیر دا همداسې شو دا خو ډېرې نازکې وې. زما رور ورته وویل چې څنګه ورته ما ویلي وو. زما رور ورته وویل چې بابا موږ چېرته په زندګۍ کې بغیر پیسو په چا کار نه کوو نه موږ کړی ښه نه خپلې پیسې م والئ. تاسو راله دا تخته ماته کړه بابا ته یې پیسې نیمې یو له ورکړې نیمې بل له او تختې ورکوټې چې کومې ټوکړې وې راواخیستې او کور ته راننوتو. ما ګېټ بند کړو. رور راته وویلې چې دا ما خپله هم ماتولی شوه خو بیا هم چې څنګه دې ویلي وو هغسې مې وکړه. ما رور ته وویل چې ما خو دا دې دپاره وکړه چې دې بابا ته چې کوم سره موږ مدد کوو چې ده ته هم پته ونه لګي چې زموږ دومره خراب حالت دی چې د دې زموږ په حالت او زموږ خبرې واوري په موږ یې زړه خو او دا پیسې راوړي. یا زه دومره غریب شوم چې زه د بل لاس ته کېناستم او ما لې همداسې پیسې راواستولې. نو مې چې ده ته هم دا محسوس نه شي یعنې تاسو چې کوم کس سره مدد کوئ هغه ته هم دا مه محسوسوئ چې ته زما لاس ته ناست دی. په دې طریقې سره وله پیسې ورکړئ. یو مزدور دی بیلچه په لاس ناست دی لاره کې د هغه نن څه درک نشته رزق نشته دی که ستاسو په کور کې صرف معمولي شانتې د یو خښتې ځای ماتي هغه صرف په سچل را دننه که چې راشه دې باندې لږ لاس ووه دا ټیک ته لږ لیو ورکړه او یا پې لږ شان سیمټ ولګوه او د هغې وله یو 500 روپۍ جیب کې واچوه 1000 چې څه د هغه مزدوري ده. نو دا ښه تاسو وکړه دا ښه ضایع لا نه ده. د الله په نزد دا ښېګړه ډېره زیاته لویه ده. نو ښه داسې پکار دی چې کوم انسان سره تاسو کوئ چې هغه هم درنه پوه نه شي چې تاسو هغې باندې زړه ښه کړو د هغه حالت دومره خراب شوی دی. نو نن سبا خو بیا چې دا تاسو کوم پکچر وباسئ او وله ښه باقاعده ویډیو کړئ چې دا موږ دې انسان له د الله د نوم ورکړو دې ضرورتمند و د ده څه وس نشته دی زموږ لاس ته ناست دی او بیا هغه په سوشل میډیا وایرل کړي هغه پکچر او ویډیوز. تاسو سوچ وکړئ چې هغه باباګانو خپلو کې لګیو په زندګۍ مې سوال نه یې کړی زما هغه رزق وخت دی چې زه محنت وکړم. نو ما ویل ولې نه چې ده سره زه مدد هم وکړم او ده سره زه داسې څه مدد وکړم چې ده ته نور پوه هم نه شي چې ګینه یا څه سوال مې کړی یا د انسان په ما زړه وکړو. نه په ځان پوه هم نه کړو ورکوټې 2 تختې مې پرې ماتې کړې. نو هغه ته احساس هم ونه شو د خپلې کمزورۍ د غریبۍ د بېوسۍ. هغه ډېر خوشحاله لاړه بل ته یې وکتل وخندل هغه ورته وخندل چې وګوره شکر دی الله هم دلته رزق لیکلی او ډېر خوشحاله دواړه کور ته لاړل. او زه خپله هم غریب وم یعنې زموږ خپل کور کې هم ډېره غریبي وه. نو که یو غریب انسان د یو غریب داسې مدد کولی شي نو تاسو وزداره خلک د یو غریب انسان مدد ولې داسې نشئ کولی چې صرف الله درنه خبر شي. زما وروڼو خویندو دې سره ستاسو خور پوښتنه غواړي تاسو نه اجازت په دې دعا سره چې الله زموږ مسلمانان او زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک کې هر ګوټ کې هر ځای کې په خپل حفاظت کې وساتئ او د غیر مذهب او د شر او فساد نه محفوظ وساتئ. په لوی الله م سپارم د الله په امان.